سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. څو میاشتې وړاندې چې یوه ناوې د کور نه وتلې وه، یعنې یو هلک پسې تللې وه چې تر اوسه پورې د هغې معلومات نه کېدل او څو ورځې وړاندې هغې پسې خپل خاوند هم ځان وژنه وکړله او د سیند نه یې ځان وغورځولو. دغه واقعه چې په نوښار کې شوې وه، اوس تاسو ته دا معلومات درکوو چې دغه جینۍ چا سره وتلې وه یا چا پسې تللې وه. دا ټول تفصیل اوس مخې ته راغلی دی. تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. نن تاسو سره هغه هلک معلومات هم شریکوم چې دا ورپسې وتلې وه او دا واقعه بیا څنګه مخې ته راغله. دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو څو میاشتې وړاندې چې دا واقعه شوې وه چې یو سرکاري نوکره ښځه وه، د هغې خپل زوی له واده کړی دی او زوی له یې په سوات کې واده کړی دی او ویل یې چې موږ په ډېره مینه باندې دغه جینۍ راواده کړه. خو چې کله یې راواده کړله نو څو میاشتې تېرې شوې او په دغه دوران کې چې دوی ویل چې موږ چکرې هم وهلې سوات یو ځای بل ځای ته هم لاړو او دغه جینۍ هم خپل خاوند سره ښه زیاته خوشحاله وه. خو دوی یوه شپه بیا په سوات کې کړې. کله چې د سوات نه دوی واپس راغلل نو دغه د هلک مور چې ډیوټۍ له تللې ده او هلک هم خپل کار پسې تللی دی. دغه جینۍ چې په کور کې یوازې وه، دغه یو هلک سره وتلې ده، یعنې د کور نه وتلې ده. دا جینۍ چې ښه ټیک ټاک وه، په خپل هوش او حواس کې وه او د کوره وتلې ده. د کور نه یې ځان سره هېڅ هم نه دي وړي او یوازې په یو جوړه جامو کې وتلې ده. چې د دې نه پس بیا کله یوسف جان دوی سره انټرویو کوله نو په دغه انټرویو کې دوی ویل چې جینۍ ښه خوشحاله وه، هېڅ داسې خفګان او تکلیف موږ نه دی ورکړی. خو معلومه نه ده چې دا ولې بیا د کور نه ووتله. او دغه هلک هم وایي چې موږ هېڅ هم ورته نه وایو، دا دې بیرته خپل کور ته راشي، دا د دې کور دی او موږ سره دې په خوشحالۍ ژوند تېروي. خو د دغه ویډیو نه پس ډېرو خلکو ممکن چې ده ته پیغورونه هم کړي وي، ځکه چې ټول خلک ترې خبر شول. نو د هغې نه پس دغه هلک ځان وژنه وکړه، ځان یې ووژلو. الله تعالی دې ناوې ته هدایت وکړي او الله دې پوه کړي چې د دې د لاسه یو کورنۍ یو خاندان برباد شو. او د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم چې موږ سره تر اخره پاتې شوئ. خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي معلومات تاسو ته په وخت در ورسي.